الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين وخاتم النبيين رسول الرحمة ونبي السلام وإمام الهدى وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت نه پس 14 کاله په مکه مکرمه کې پیغمبر علیہ السلام ابتدا کې سری تبلیغ کولو، کم معتمد خلق شو هغه ته د اسلام دعوت ورکو، بیا ورو د مسلمانانو تعداد سیوا کېدو، خو کافرانو دومره زیات خیال نه ساتلو، ځکه په قریشو کې هم داسې خلک وو چې هغوی بوتانو ته سجدې نه کولې، هغوی به یې د دوی ځان ته بیا خپل مسلک دی. لیکن چې کله رسول الله مبارک ته الله تعالی حکم وکړو فاصدع بما تؤمر، اے پیغمبره ته دا مسله څرګنده کړه، د توحید دا درس عام کا، او اول سر کې حکم راغی وانذر عشیرتک الاقربین، دا خپل قوم قبیله دی ته دعوت او تبلیغ وکړو، دی د جهنم د عذاب نه ویروانو. رسول الله ټول خپلوان را جمع کړ، ترونه او د ترونو زامن، او هغوی ته د نبوت اظهار وکړو چې الله تعالی زه مبعوث کړی یم، او الله تعالی ما ته حکم کوي چې خپل خپلوان په نیغه لاره باندې راواړوه. دی وجه نه تاسو ټول د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ووایئ. دا د خانه کعبې نه ګیر چاپېره 380 بوتان، دا ټول غلط دي. بوت د ځان نه مچ نشي شړلی، تاسو ته به نفع نقصان څه درکړي. ابو لهب پاسېده او ډېر بدره دې ورته ووایي چې تا نه خو زموږ ډېر لوی امیدونه وو، ایله بیله ته دې نتیجې ته رالې، ډېرې ناکاره خبرې دې وکړو، زه ډېر خفه کړم. او ځوانه همدقه د پلار نیکه دا مذهب ټینګ کړه، موږ ټول ستا مټي یو، ستا د قبیلې نه لویه قبیله عربو کې نشته، تا ته څوک بره نشي کتی، او کنه ته دا نوي خبرې کوې نو بیا به ګوره ښه ني، یا به دا ټول قام قبیله څه کوي چې ټول عرب به تا نه مخالف. او بیا دویم حکم راغی فاصدع بما تؤمر. نو رسول الله مبارک د مکې ټول خلک را جمع کړو، او ورته وی یا صباحا، او یا اهل مکه، او یا اهل قریش، ټول د رسول الله په دې आवाज باندې راجمع شول. او بیا تمام ته رسول الله یو سوال وړاندې کو چې هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، دا راته وایي چې رښتونه یم که دروغجن یم. ټول ووایي چې جربناک مرارا فما وجدناک الا صادقا، ما وجدناک الا صادقا وامینا. ټول ووایي چې موږ ته بار بار آزمایلی، ته رښتونی او ته امانتدار یې. بیا رسول الله مبارک ورته ووایي چې زه تاسو د دشمن نه یرومه، شیطان ستاسو دشمن دی، په غلطۍ سر کړي یې. ټول د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ووایي، ټول مخالف شو چې ښه الهاتا دعوتنا، تایله بله موږ دې خبرې ته بللي یو. بیا هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم څرګند مخالفت شروع کړو، او مسلمانانو ته اذیتونه به ورکولو، تر دې چې کافرانو مشوره وکړه چې دا سړی قتل کول غواړي.
کمګه نور ژوندې پرېږدو د دین لګیا دی خورېږي او ملګري رب سره د سیوا کېږي د ده په اواز کې یو خاص اثر دی سلا وشوه او د هرې قبیلې نه یو یو زلمی واغشتی شو او رسول الله ته حکم ملاویږي چې زه اوس د دې ځای نه پیغمبر علیه السلام هجرت کوي د هجرت هم لوی واقعات دي مدینې منورې ته راځي کافرانو دلته رسول الله په ارام پرېنښودو رابلل د مسلمانانو فصلونو ته به اور ورته کړو رابلل د مسلمانانو څاروو ته به یې زهر ورکړ او بیا یو لوی سازش وکړو چېرې یو سم لوی تجارت کوو چې په هغې کې سړي او ښځې ټول خپل مالونه ورکړي او یو لوی تجارت وشي په دغه تجارت کې چې څه حاصلات رالل په هغې باندې به مونږ د جنګ سامان الو په هغې باندې مونږ تورې غرې نیزې هغه زمانه کې د جنګ هم دغه سامان و د لرې د جنګ به نو غشه به استعمالولو لینده به و هغې کې به غشه کېښودی شو چې لږ جنګ به نور دغه شو نو بیا د نیزو جنګ به و لوی شل به و د هغې سر کې به لویه سنبه وه او چې نه لاس په لاس جنګ به و نو بیا به تورې استعمالېدي دا درې اهمې اسلحې وي تیر او کمان او نیزې او تورې دا قافله چې کله تلو دی کې زر اوښانو د زرو اوښانو قافله تجارت ته روانېږي او په دې کې تمامو سړو او ښځو خپلې پیسې ورکړې وي رسول الله مبارک ته پته ولګېده عشیره یو ځای د رسول الله ورغی چې دا قافله هم دغه ځای کې راګیره کړي خو دا قافله وتي وه بیا پیغمبر علیه السلام او صحابه واپس مدینې منورې ته رالل بیا رسول الله مبارک سړي مقرر کړي وو چې معلوموي چې دا قافله په شام کې چې تجارت وکړي او دا قافله بیا واپس مکې مکرمې ته ځي چې په لاره کې موږ ونیسو د شام نه کومې قافلې به چې راتلې لازمن د بدر په ځای کې به دی یو ورځ دوه ورځې دمه کوله په دې صحراګانو کې کویان ډېر کم دي د خوږو اوبو کویان ډېر کم دي او هغه زمانه کې خو د سفر لوی سامان به اوښو نو اوښان به یو ورځ یا دوه ورځې په هغې کویانو باندې ښه اوبه کړل اوښ چې ښې اوبه وڅښي دی به شپږ ورځې مزل کولی شي که اوبه نه وي دې اوښ سره د اوبو لویه ټینکۍ ده دی بس هغه ټینکۍ ډکه کړي نو د بدر دغه ځای کې یو ډېر لوی کوی و قافلې به ټولې دلته راتلې ورځ دوه ورځې به دلته کېوي دمه به یې مړ کړه اوښان به یې ښه په اوبو باندې ماړه کړل بیا به قافله روانه شوه نو رسول الله مبارک ته خبر راغی چې قافله د شام نه هغه روانه شوې ده نو رسول الله مبارک خپلو ملګرو ته ووایي چې ملګرو ښه خبره خدا ده چې دا قافله موږ په لاره کې ونیسو ځکه دې کې ډېر لوی مال دی دغه قافله چې سبا مکې مکرمې ته لاړه شي او دی زموږ خلاف تورم والی غرم والی نیزیم والی او تیر او کمانم بیا خو به مقابله ډېره ګرانه نو ښه خو دا ده چې همدغه ځای کې موږ قابو کړو ځکه د قافلې اراده هم دقه وه چې د مدینې ټول مسلمانان به ختمو صحابه وی ډېره ښه ده په دې قافله کې کل 40 کسانو بس دا د زرو اوښانو قافله په دې کې صرف 40 کسانو د ټولو مشر ابو سفیانو ابو سفیان دغه وخت اسلام نو راړلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه تیار کړل هلته ابو سفیان هم یېرېدو چې دا دومره لویه قافله چې هغې کې زر اوښان دي او د لکونو روپو سامان دی پکې اسنه چېرته مسلمانان لا په لاره کړو هغه هم باقاعده جاسوسان مقرر کړي څو
چنانچه جاسوسانو هغه ته اطلاع ورکړه چې ته خو راځې لیکن بدر کې به درته مسلمان کینی او ستا دا قافله به ټوله چې کوم قبضه کوي. ابو سفیان یکدم یو زبردست تیز رفتار اس وکتو، یو سړی په هغې سور کو چې څومره تیز تلی شي ورشه او د مکې مکرمې خلکو ته خبر ورکړه چې رارسئ د بدر ځای ته کنې قافله مو ټوله لوټ ته. د مکې خو ټولو خلکو دغه قافلې ته ټول خپل مال او دولت ورکړی، زر اوښان پورا سامان پورته کوي، دومره عظیم الشانه قافله چېرته مخکې نه وتلي. ابو جهل اعلان وکړو چې د مکې خلکو فوراً تیار شئ، بس سستوالی مه کوئ، هر سړی به جنګ ته ځي او که یو سړی نشي تلی په خپل ځای به بل سړی لازمن لیږي. ابو لهب وی زه خو ناجوړه یم، زه به په خپل ځای بل سړی ولیږم. د ابو لهب په دې سړي بلا پیسې وي او د نشوی ورکولی، وی ما ته که دا پیسې معاف کړې نو ستا په ځای به زه جنګ ته ورشم. وی بس ډېره ښه ده. تقریبا 1300 کسان هغه تیار شول، 1300 کسان، او هر یو سره توره وه، هر یو سره زغره وه، او تقریبا 600 اوښانو ورسره. او بعضې وایي نه د اوښانو شمار نو 600 صرف اسونه و، د اسونو مقدار 600. هغه زمانه کې د جنګ دپاره لوی سامان اسو، په اسونو باندې به جنګ کېدو، او د اوښانو خو یړو شمار نو. او دې طرف نه چې رسول الله مبارک د مدینې منورې نه وتو نو 2 اسونه ورسره و، بس یو د حضرت زبیر اس او بل د مقداد، بس 2 اسونه، او ماښاله اوښې ورسره 80 وي، او تورې هم ډېرې لږې وې، ځکه رسول الله خو په دې اراده وتی و چې د قافلې ملګري به نیسو. قافله کې خو صرف 40 کسان وو، 40 کسانو دپاره 314 کسان خو کافي وو. رسول الله مبارک ته خو دا پته نه وه چې ابو سفیان به سړی لیږي، بیا به د مکې نه زموږ مقابلې ته یو لښکر جرار راځي، یو لوی لښکر. چنانچه د مکې مکرمې نه یو لوی لښکر را روان شو، او ځان سره ډم هم راوستې وي چې هغې غزلې ویلې، غزلې ویلې: نحنو بنات طارق نمشي على النمارق ان تقبلوا نعانق او تدبروا نخارق. مونږ د سردارانو لوڼه یو، مونږ په قالینونو باندې ګرځو، که جنګ کې مو ګټه وکړو نو مونږ به غاړه غټۍ درځو، ورنه مونږ ستاسو اړو ښځې نه یو. ښځې چې داسې قصیدې وایي په ځوانانو کې یقینا هغه جوش و خروش پیدا کیږي، قوت و طاقت پیدا کیږي. امیه نه راتلو، امیه مخکې دی د سعد نه اورېدلي، سعد یو ځل عمرې ته تللی، د امیه او د سعد په منځ کې یارانه وه، اګر چې هغه کافر او دی مسلمان و، لیکن د دواړو مابین کې ډېره کلکه یارانه وه. امیه به چې راغی مدینه کې به د ده مېلمه و، دی به چې لاړو د هغه مېلمه به. یو ځل سعد تللی دی عمره کوي، ابو جهل وکتو چې سعد راغلی دی، امیه ته یې ویې ته ته تسبیح ورکړې، تا ده ته امن ورکړی دی. او سعد ته یې وی قسم دی که یوازې وی که نه ژوندی به رانه نه وي. سعد ورته غوسه شو، قسم په خدای وي که ته رامخکې شي د شام نه به یو غنمو دانه در باندې حراموي. امیه ورته دا خو سردار دی. سعد ته یې وی دومره وي سردار به کار کوي. امیه ته وی ته به د مسلمانانو د لاس امري ما د رسول الله نه اورېدلي. حضرت امیه ورپېدو ګبراو شو، هوی محمد دا خبره کړې ده، محمد خو چېرې دروغ نه دي ویلي، حالانکې دشمن یو. ښځې ته یې بیا کیسه وکړه چې نن خو زما یو ورور سعد دا خبره وکړه چې ته به د مسلمانانو د لاس امري. ښځې ورته وګوره د مکې نه ونوځي بار ته،
نو کله چې ابو جهل فوج تیارولو امیه پټ شو ابو جهل ورپسې ورغی چې ټوله دنیا دی او ته نه دی هغه ورته معذرت کوي ویې نه قسم په خدای ته به سر کې دی چې ته نه دی نور خلک هم نه دي او که نه دی نو زه درته پټه به سروم او بګړي به درته کلاسو کې واچوم بیا خودو سره کښېنم غیرت یې ورته ورکړو امیه ته ښځه وې چې مه ځه امیه وی خیر د چرته به چې پټ شم بهر حال دا 1300 کسان په ډېر جوش او خروش هغه دې دپاره راځي چې د مسلمانانو سره د بدر په مقام کې سم مضبوط جنګ وکړي ابو سفیان خو د سمندر په غاړه غاړه لاړ ووتو الله تعالی د هغې قرآن مجید کې ذکر کوي اذ انتم بالعدوة الدنیا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم دشمنان د مکې هغې راورسېدل په بدر کې په هغه ځای قبضه وکړه چې کوم دی د اوبو کویې و په جنګ کې د ټولو نه لوی بنیادي شی اوبه وي کافرانو په هغه ځای قبضه وکړه چې کوم ځای کې کویې و مسلمانان چې ورغلل هغې په کویې قبضه کړې وه نو مسلمانان دې طرف ته هغې خپلې مورچې چې کوم دی نو هغه واچولې او ابو سفیان والرکب اسفل منکم قافله د ابو سفیان په هغه ښکته لاره د سمندر په غاړه غاړه د بدر نه سمندر 150 میله لرې دی دی په دې لاره باندې لاړه ووتل او لاره کې ورته هغه قافله هم راله ده مکې وې هلکه مه ځئ جنګ ته ما خو دې دپاره ستاسو مدد طلب کړی و چېرته بدر کې مسلمانان مونږ باندې حمله ونه کړي اوس زموږ قافله سالمه راله واپس شئ د جنګ څه ضرورت دی لیکن ابو جهل ډیر غرور کیو مونږ به بدر ته ځو هلته به مونږ 3 ورځې قیام کوو اوښې به راړو میلې به کوو هلته به ډمې مونږ ته سندرې وایي چې ټولو عربو ته پته ولګي او زموږ طاقت ورته معلوم شي چې سبب القوم زموږ مقابلې ته میدان ته نه راځي مونږ به خپل رعب خلکو ته ښیو هلته اخنس ابن شریق هم ورته وایي چې د جنګ ضرورت نشته زموږ مقصد د قافلې حفاظت و قافله په حفاظت باندې لاړه ووته او جنګ کې څه فایده نشته د ځان سره خپله قبیله واپس کړه چې ابو جهل زموږ خبره نه مني موږ در سره جنګ ته نه ځو نو 300 کسان د لارې نه بنو زهره وغیره واپس شو صرف 1000 تنه کافران پاتې شو او دی په بدر کې په هغه ځای قبضه وکړه چې کوم ځای کویې او مسلمانان دې طرف ته او ډېرې شګې وي دغه ځای کې بې حده شګې وي په شګه کې سړی مدل نشي کوتی چې دې لبان ته به راښویېږي خپې باقاعده پکې خښې دي مسلمانان ډېر پریشانه وو چې هغوی خو رانه سم ځای قابو کړی دی او موږ د شګو په دغه صحرا کې یو او سړی پکې منډه هم نشي وهلی شګه کې منډه ډېره کړه الله تعالی ته داسې منظوره وه چې د شپې زبردست باران وشو او ځای په ځای په دغه شګو کې د اوبو ډنډونه او تالابونه جوړ شو او دا خو ډېرې خسته شګې دي په دې خسته شګو کې دا اوبه دومره خسته ښکارېږي الله اکبر الله تعالی د باران د وجه نه د مسلمانانو په زړونو کې اطمینان او خوشحالي چې کوم ځای پیدا کړه او بعد صحابه باندې احتلام هم شوی او ښه تالابونه بېغمه پکې ولمبل اوبې ځان سره ډکې کړي اوښانې ښه سیرابه کړل پیغمبر علیه السلام چې د مدینې منوره نه تلو نو 14 رمضان و او څوک وایي 12 رمضان و او په 18 رمضان باندې د بدر په میدان کې چې کوم جنگ شوی دی صحابه کرامو رسول الله مبارک ته یو ساله جوړه کا عریش ورته وایي اوس د هغې په دی جومات دی او دا په یو ډیرۍ وه چې جي ته به دلته کېږي تا سره به د دې ټولو فوجونو اسلامي عساکرو باقاعده رابطه وي او یو صحابي به توره په لاس ولاړي چې تاسو ته تکلیف ونه رسېږي
او تا ته به د جنگ ټول میدان ښکاري عریش اوس هلته کې بهترین جومات دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام د شپې صحابو ته ویلو چې دلته به پلانکی کافر مري دلته به پلانکی کافر مري پیغمبر علیه السلام ته د وحی په ذریعه باندې د کافرانو مقتلونه ښودلی شوي چې دا د پلانکي مقتل دی دا د پلانکي مقتل دی او د باران د وجې نه د مسلمانانو حوصلې نورم بلندې او مضبوطه شوې عمیر ابن وهب یو کافر دی ابو جهل ورته وایي دا ورشه د مسلمانانو دا مقدار خو معلوم که چې څومره دي عمیر ابن وهب ډېر لوی زیرکه سړی ده او نظر ډېر تیز و هغه په یو تیز رفتار اس باندې سور شو او د مسلمانانو هغه ډلې کتلې اندازه یې لګوله واپس ورغی وی یاره 300 دي کس لږ کم یا کسان دومره دي خو لیکن یو خبره ده د مدینې نه د اوښانو په شا باندې مرګونه راوستي دي ما ته د مدینې د خلکو د سترګو نه دا معلومیږي چې دې کې هر سړی چې مري نو ځان نه به یو تن یا 2 تن مخکې کړي مرګونه راته ښکاري داسې سړي د مدینې منورې نه راغلي دي ما د هغوی د سترګو د اندازه ولګوله چې دې کې هر یو مري نو ځان نه به یې مخکې 2 تنه یا 1 تن نو چې مونږ کې 300 کسان مړه شي نو فایده څه شوه دی چې واپس ځو ابو جهل هم هغه غرور کې و چې بزدلي ولې کوئ تر څو چې مونږ دلته 3 ورځې ګډاګانې نه کړي صحبتونه مو نه کړي او غوښې مو نه ریتې کړي تر هغه پورې مونږ دلته نه نځو حالانکه ډېرو ورته وایي چې جنګ کې ګوره څه فایده نشته دا کسان چې کوم د مدینې منورې نه راغلي دي دا زمري ښکارېږي لیکن ابو جهل بزیدو چې موږ دنیا ته به دا ثابته کړو چې اهل مکه مقابله څوک نشي کولی بهرحال تفصیلات دي جنگ شروع کېږي سر کې یو کافر وي زه ځم او د مسلمانانو چې کوم تالاب دی هلته کې د باران د وجې نه هغوی ځان ته یو مزېدار ډنډ وي دا ورته ګنده کوم زه به د دې نه اوبه څښم ای ورته یې مزه وي نه د دی د ډنډ نه زه اوبه څښم او دا ډنډ ورته ټول خړوم او ګنده کومه چې راغی بس یو صحابي ور مخکې شو گزارې پې وکړو خو لیکن دې ظالم اوبو ته بیا هم دا نور رسول ځکه ما قسم خوړلی چې د مسلمانانو د دې ډنډ نه به زه اوبه څښم هغه پې بل ګزار وکړو هغه ځای کې مردار کړو بیا د هغې نه پس جنګ شروع شو پخوا جنګونه سم د نرتوب جنګونه د اوسني جنګونه خو څه جنګونه نه دي یوه ښځه بره جهاد کې ناسته په زرګونو ځوانان په بم باندې دغو چې انګریزانو لاس په لاس مجاهدینو سره جنګ کولی هله به د نرو د بې غیرته پته لګېده ایجاد د دې جهادونو کافرانو دې وجې نه وکړو چې دی د مسلمان الله اکبر ته نه ټینګېږي مسلمان چې الله اکبر وکړي په دې باندې قلاګانې باقاعده پرېوځي هغه زمانه کې جنگ د میدان جنگ و هل من مبارز زما مقابلې ته څوک راوتونکی شته 3 تنه کافران راوتل د هغې مقابله کې 3 ځوانان د انصارو وتل وی څوک یې وي انصار وی نه لستم لنا اکفا تاسو زموږ سیال نه یې مونږ ته قریشیان را مخکې کوي موږ قریشیان یو د رسول الله حضرت علی ته او حضرت حمزه ته او یو بل قریشي ته وایي چې دی تاسو مبارک حضرت علی خپل مقابل په یو گزار ختم کو حضرت حمزه هغه بل په جنګ کې بیا دا دواړه ورالل د هغه سړی هم قتل کو لیکن هغه په خپه باندې زخمي شوی بیا دې نه پس زبردست جنګ چې کوم دی شروع شو او رسول الله د خپلې خیمې نه وځي او په لاسو کې یو موټی شګه علي او رسول الله هغه شګه کافرانو طرف ته وویشته او وی شاحت الوجوه الله دې د دې مخونه سپیره کړي هغه یو موټی شګه الله تعالی د هر کافر سترګو ته ورسوله د چا په سپېږمو کې هم لاړه
دام دا الله تعالی هغه معجزه و چې د رسول الله په لاس باندې څرګندول دا معجزه ده معجزه الله تعالی د پیغمبر په لاس باندې څرګندوي هغه نه د پیغمبر هغه نبوت او رسالت معلومیږي ورنه یو موټه شګه امانی د زورو کافرانو سترګو ته رسېدل ګرانه خبره ده زر کسان په څومره میدان کې خواري وي او یو موټه داسې ولي او غاري او ترسي دا معجزه و د رسول الله مبارک د هر کافر سترګو ته هغه شګه ورسېده هغې خپلې سترګې مږلې او دلته نه صحابو ناره تکبیر بلند کو عبدالرحمن ابن عوف وی مانا یو طرف تم یو وړوکی ولاړو بل طرف تم خپه شوم چېره ما سره خوا کې سم ځوانان وې قدرتي د ځوان د وجې نه د سړي ډېر کلکي او چې ملګري دواړه واړي سړی په ملګري ډېر مضبوطېږي دې زمانې کې دا خیال راغلی و چې هغه یو بچی مانه تپوس کوي چې کاکا د ابوجهل پکې کم دی ما وی هغه دی چې پاس سور دی او لګیا دی د کافرانو صفونه سموي کافرانو ته ته دلته ودرېږه ته دلته ودرېږه ته دلته هغه بل هم رانه دا تپوس وکړو دواړه لکه د پتنګانو په شان ورغوټه شو او ابوجهل په اس باندې سور دی او په خپو باندې په ګودارونو په ښکته یې راوغورځولو زه حیرانه شوم چې ما خو دا واړه دي دا خو پوره ده او بیا د هغې نه پس زبردست جنګ چې کوم هغه شروع کېږي الله تبارک وتعالی فرشتې راولېږلي او فرشتو ته الله تعالی جنګ چل ښیي چې ان په دې کپره ولوي یا یې په دې لاسو د یو سړي نه چې دا ګوتې پرې کړي هغه بیا کار نه شي کولی خود صحابه وایي چې موږ به د یو کافر د قتل دپاره روان وو قتل به مو د هغه سر بدان ته پرېوتی و الله تعالی فرشتیم د صحابو د مدد دپاره راولېږلي او جنگ بالاخر د مسلمانانو په ګټه کافران تښتېدل اویا تنه غټ غټ کافران د بدر په میدان کې د مسلمانانو په لاس باندې ختم شو او اویا تنه قید کړل اویا تنه هغه چې کوم قید شو امییم چې پوه شو د په دغه جنګ کې د مسلمانانو خبره احد په دې جنګ کې بعضې ټکي وي هغه خپل ملګرو ته پته لګي په دغه جنګ کې د مسلمانانو ټکی احد امیه په غوږو چې احد ولګېدو پوه شو چې الله اکبر په دې ټکي خو ما بلال څومره والی دی حضرت بلال د امیه غلامو او بلال اسلام راړلی و او د امیه به والو او د بلال په خوله به وه الله احد الله احد الله وحده لا شریک دی دا الله تعالی سره څوک هم شریک نشته د امیه وار پر خطا شو او عبدالرحمن ته وی چې شابه بچ مې کا بلا اوخی به درته په انعام کې درکم عبدالرحمن سره غشي و مال غنیمت کې غشي جمع کړي و بې د غشو نه درته زیات شی درکوم لنګې اوخي به درکم او د عبدالرحمن هم د امیه سره یارانه تېره شوې وه نو او زه هم ورسره و عبدالرحمن دا کوشش کولو چې په څه طریقه باندې امیه بچ کي او د امیه زوی هم بچ کي صحابه ته وی ما دته امن ورکړه دته څه مه وایئ بلال ګوري چې امیه لګیا دی عبدالرحمن سره ځان بچ کوي نو بلال چغه کا چې هذا امیه ان نجا امیه لا نجا بلال که امیه بچ شو بیا زما خیر نشته دې ظالم ښځوالی او ټکولی هم دا خو غټ مشرک دی هغه کوشش کولو خو صحابو چې وکتل چې امیه هغه دی نو صحابو ورپسې ورمنډه عبدالرحمن ورته لاندې وده شه او زه در باندې پرېوځم کېدای شي د ما د وجې نه د خلک پرېږدي دی پې بر لیکن خلکو لاندې نه توره وردن نه کوو امیه چې کوم دنو قتل کو د هغه زوی هم چې کوم دنو قتل کو عبدالرحمن هم زخمي شو
او کافران ډیر په ذلت باندې چې کمدنو وتښتېدل او دلته مدینه منوره کې منافقانو پروپیګنډه کړې وه چې مسلمانانو کې به یو تنم ژوندی نه راځي دی خو تلي وو د ابو سفیان د قافلې دپاره او هلته نه کافران یو زر رالل او یو مسلمان به هم ژوندی نه راځي او چې کله بدر کې مسلمانانو کامیابي وکړه رسول الله 2 تنه راولېږل هغه یو ته خپله اوښه ورکړې وه چې په دې اوښه سور شي او د مدینې منورې خلکو ته زیری ورکوي چې دیره مې در باندې رسول الله مبارک او صحابو جنگ وګټلو چې د رسول الله اوښه باندې صحابي سور دی منافقانو سور ګټ کو چې هغه د رسول الله هم شهید شوی دی ګورئ نه اوښه شته او هغه پې نشته منافقان ډېر زیات خوشحاله شو لیکن صحابه رالل چې منافقان دروغ وایي رسول الله مبارک او صحابه ټول په حفاظت دي موږ رسول الله د دیری دپاره رالیږلي یو او ایدي قیدیان هم را روان دي او یا تنه قیدیان تړلی شوي منافقانو بعد ووتل چې موږ ښه خیالاتو بیا برای نام اسلام راړو چې آمنا 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 او کافران ډېر په ذلت باندې لاړل خو چې مکې مکرمې ته نږدې شو ولکه ټول راجمع شئ وې راجمع شئ که د چا په دې جنګ کې رور مړ دی که زوی یې مړ دی که پلار یې مړ دی یا د چا رور او تربور قید شوی دی جړه بنده ده مکه کې به څوک هم په خپل زوی په خپل رور باندې جړه نه کوي ځکه رب را سره خاندي چې مانی زر تنه کسان هغه جنگ ته تللي د 314 کسانو نه حالانکه د صحابو سره صرف اته تورې وي رسول الله مبارک چې د صحابو سره تلو صرف اته تورې ورسره وي ای خو په دې نه نو تللي چې موږ ته به د مکې کافران راځي هغه خو د ابو سفیان په قافله کې صرف 40 کسان دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام او د هغه د ملګرو سره صرف اته تورې وي نو منافقانو خو ډېر لوی لوی خیالات وو لیکن هغه هم ذلیله شو هلته مکه مکرمه کې کافرانو په جړه پابندي ولګوله چې څوک به هم نه جاړي ځکه دا زموږ دپاره ډېر لوی ذلت دی خلک وایي چې د کافرانو سره زر تورې او د مسلمانانو سره اته تورې د اتو تورو نه دومره لوی شکست چې کوم نه خوړو نو اعلان وشو چې مکه کې به څوک هم نه جاړي یو سړي 3 زامن مړو په دې جنګ کې د یو کافر 3 زامن قدرتي یو شپه په لاره کې یوې ښځې جړل دغه سړي خپل غلام ته وویل چې ورشه دا ښځه ولې جاړي که د بدر په مړو د جړا اجازه ته چې زم لږ وجاړم او سپک کم په جړا سره غم ډېر سپک شي چې سړي ته ډېر لوی غم رسېدلی او جاړي نه نو لیونی شي اکثر خلک وایي لکه پرېږده چې لږ وجاړي په چغو چغو جړام غم کمی نو هغې سړي خپل غلام ته وایي چې ورشه دا جړا ده څه ده چې راوتو یوه ښځه وه جړلې وې ولې جاړي وې زما اوښان روک شوي دي هغه ورغی چې جي دا خو په مړو باندې د جړا اجازت نشته دا د یوې ښځې اوښان روک دي اوهو چې هغه دا خبر واورېده نو بس هغه په جړا شو اتبکي ان تدل لها بعیرو دا ځکه جړا کوي چې اوښان یې روک دي زما د زمرو غوندې 3 زامن د بدر جنگ وخوړل زه به نه جاړم په چغو چغو ټوله مکه کې جړا شروع شوه ټولو جړا شروع کړه الله تبارک وتعالی په دغه جنگ کې د مسلمانانو شان او شوکت چې کوم دی لقد نصرکم الله ببدر وانتم اذله دا الله تعالی مدد وګورئ چې د بدر په میدان کې تاسو لږ وئ 314 تاسو سره صرف شپږ تورې وي تاسو سره 2 اسونه او اوښان شپېته اوښانو تقریبا 2 تنه به وار په وار باندې 3 تنه به وار په وار باندې په اوښ باندې هغې سورلي کوله او بل مقابله کې هر یو سره اس هر یو سره توره هر یو سره زغره
او اتو تورو امانی په زور تورو باندې د الله تعالی په فضل او کرم باندې فتح او کامیابی حاصله کړه. الله تعالی مسلمانانو ته وی لقد نصرکم الله ببدر وانتم اذله. د بدرین او صحابه او فضیلت په ټولو صحابه باندې ثابت دی. زمونږ د عقیده مسلمه خبره ده چې په صحابه کې افضل ترین خلفای راشدین دي. د ټولو نه لوی افضل ابو بکر صدیق، ورپسې عمر فاروق، ورپسې عثمان ذی النورین، ورپسې علی المرتضی، بیا شپږ هغه نور صحابه چې عشره مبشره دي. په صحابو کې لس صحابه دي عشره مبشره، هغه ته رسول الله د جنت زیری ورکړی دی. او بیا د هغې نه پس درجه د بیعت عقبې چې کوم صحابه وو، او بیا د هغې نه پس د صلح حدیبیې په وخت کې تقریبا 1400 صحابه وو د رسول الله په لاسو باندې د جهاد بیعت کړی، او دې ته بیعت الرضوان هم وایي او دې ته بیعت الشجره هم وایي. نو ما دا عرض کولو چې عشرو مبشرو پسې درجه د بدریینو ده. روایاتو کې راځي چې الله تعالی بدریین ټول چې کوم دنو هغه بخلي دي. نو رسول الله مبارک د دې نه مخکې غزوة العشیره ولیکن لوی جنگ په اسلام کې هغه د بدر جنگ دی. د بدر جنگ بیا د 80 تنه غټ غټ سرداران دلته یو بندر کوی او هغې ته راښکلی شو، هغې ته وغورځولی شو. ابو جهل دو وړو ماشومانو قتل کړی دی، لیکن سا پکې لا پاتې وه. پیغمبر علیه السلام وایي څوک نشته چې د ابو جهل خبر راړي. عبدالله ابن مسعود پاڅېد وایي جي زه ځم، ځکه د ابو جهل عبدالله ابن مسعود یې ډېر والی و. ابو جهل ډېر ظالم و. دا مسلمانان به یې داسې وال وی جي زه خبر راړم چې ورالو ابو جهل یو کنده کې پروت دی او ابن مسعود په بره سور شوی، څنګه حل دی؟ ورته وی لقد ارتقیت صعبا، او بیا وی څنګه حل دی؟ وی سال خو یو سړی وم او یو سړي وویشتم، خو ارمان مې دا دی ولو غیر اکار قتلني، د زمیندارو وړو بچو قتل کم چې اوسم سړي قتل کړی نو بیا به هم لا څه خبره وه. ولو غیر اکار قتلني. او بیا وی وګوره ته خو زما دا سټ پرې کې خو ویښ نه پرې که ویښ نه. دغې وخت کې پکې لا فرعونیت موجود و. عرب په اوږد سټ باندې فخر کوي. تاسو که د عربو قصیدې وګورئ، هغه چې د خپلې معشوقې ذکر کوي نو وایي زما د معشوقې گردن دراز دی. دا د گردن درازي دا د سیادت او د قوت نه ښیي. نو هلکه دا سټ مې سم مون کې پرېږه، چنانچه کپر یې پرېږه. رسول الله مبارک ته وی دا د ابو جهل. پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې دا زما فرعون او زما فرعون د موسی علیه السلام د فرعون نه خطرناک و. د موسی علیه السلام فرعون خو چې بحیره قلزم کې کله غرق کېدو نو هغه وایي چې ما په موسی او د هارون پر رب ایمان راړو، لیکن دا فرعون دغې وخت کې هم وایي که زما سټ پرې کړې نو ښه ده ویښ نه پرېږه، چې عربي جینکۍ زما تعریف کوي نو زما گردن درازي به بیانوي. رب العالمین جل جلاله د بدر په میدان کې د 314 مسلمانانو هغه فتح او کامیابی نصیبه کا. لقد نصرکم الله ببدر وانتم اذله. د فرشتو نزول تر قیامت پورې دی. پیغمبري خو پر رسول الله مبارک ختمه ده. رسول الله خاتم النبیین دی. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه او وما محمد الا رسول. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې نبوت ختم. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لیکن د فرشتو نزول دا بند نه ده. اوس هم په ډېرو جنګونو کې د مجاهدینو د مدد لپاره الله تعالی فرشتې را لېږي. کله چې طالبانو شین ډنډ
فتح کو دا په دنیا کې په جنگي اډو کې ډېر لوی اډه ده مفتی رشید احمد صاحب موږ بوتل او قندهار ته بیا مفتی رشید احمد صاحب خلکو یې هرات ته بوزو به موږ هرات ته لاړو واپس آئی کې چې راتلو ما ته ویره دی پایلټ ته ووایه چې موږ په شینډنډ کوز کړي موږ نظامي جهاد کې تللي پایلټ موږ په شینډنډ اډه باندې کوز کړو حضرت مفتی صاحب چې راکوز شو کتلې جړلې وي قسم په خدای د طالبانو مدد ته فرشتې راغلې وي ځکه دا دومره سخت جنگي هوایي اډه ده چې دې ته څنګه طالبان چې کوم دنو هغه رالل نو رب العالمین جل جلاله سم ځای په ځای د خپل قدرت نښې څرګندوي د لږو دې عدد فتح او کامیابي الله تبارک وتعالی نصیب کړي رب العالمین جل جلاله دې د بدر د جنگ په شان په دې موجوده جنگونو کې الله تعالی مجاهدینو ته فتح او کامیابي نصیب کړي پروردګاره چاپیره لګیا دي مسلمانان هغه لګیا دي د کافرانو سره د جهاد په عظیمه फ्री शुगर को कोलेस्ट्रॉल कैंप डॉक्टर मोहम्मद जमान माला आजमगढ़ कोड़ा खटक 3 बजे न तरमाखाम पूरे और तारीख 17/4/9 नन सेम दे हाँ जी नन 17 हाँ जी टेलीफोन नंबर वर्कड़े दे 0923 दा कोड दे और 630 और 393 वही दरात दो नमक के द क्लिनिक नखल नंबर हासिल कई और दा तासु द पारो बाकायदा द दे इलाज की फ्री और दा माखल फी सबीलिल्लाह दे सोचो दा मुगम्मिल नजर आ रहे हां जी और दे फ्री शुगर कोलेस्ट्रॉल कैंप डॉक्टर दादमगा डॉक्टर साहब दे और दल तके दा क्लिनिक पे 3 बजे टाइम दे नन्ने तारीख 17 और टेलीफोन नंबर दा दो दरातो नमक के द क्लिनिक नखल नंबर हासिल कई अल्लाह दे दे अजर वर तो वर की दुआओं के अल्लाह ताला द टूर बीमारानो सेहत और शिफा नसीब की और कम कसान सीधा बीमारानो दा मुफ्तिलात के खुदा द दुनिया और आखिरत अजरुन और वदुन नसीब की खुदा द मुजाहिदीन मदद की लका संग द बदर पर मैदान की पा रसूल अल्लाह मुबारक था दाग मुक़द्दस सहाबे किराम था और जुरु काफिरान बानी जगह पहरा असलहा बानी मुसल्लह फतह कामयाबी वर्का चापीर मुजाहिदीन दलुई ताकत सरा बरसर पैकार दी खुदा फतूहात अजीम नसीब होकर मौला अदी पाकिस्तान के अमन रावली परवरदिगार दी मल्क न दा टूली ग्रानी लरी की दादा बिजली का मैदा दादा गैबा न पूरा की परवरदिगार दा मल्क दा अमन यो लुई मरकज उगर दे दी मल्क एटमी ताकत तमक के न मजबूत की पाकिस्तान पटोल इस्लामी मुल्कुन की मजबूत मुल्क उगर दे दलता दा कुरान पाक और दा हदीस मुस्तफा आगान रावली दलता के दासे जर्नैलान पैदा की चागा मोहम्मद इब्न कासिम दा तारिक इब्न जियाद द मूसा इब्न नुसैर और द खालिद इब्न वलीद और द मुतसिम बिल्लाह ने जुरअतमंदाना इक़दामात की और दुनिया की जय पदे मुसलमानों ने मानूर वरी की खुदा द रसूलुल्लाह मददी जालिमानो द जुल्मन अखलास की द मुसलमानों बचू था द मुसलमानों द वड़ू वड़ू लुड़ू तम दुआगाने कई तमाम कुफरी ताकतों ने कोशिश की चिर वीसीआर पजरिया द केबल पजरिया पदगा गंदा और पलिटू फिल्मों पजरिया द मुसलमान द नवे नस्ल द दिन नलरी की खुदा द मुसलमानों द ईमान हिफाजत की द मुसलमानों द वाड़ो वाड़ बची द बचई द जवानान द टोल फितनों न महफूज और साथी بیرونی ممالکو کې بلا مسلمانان دي خدای دا غي او دا غي د بچو د ایمان حافظ او ناصر شي مولا زمونږ د ټول اخره خاتمه په ایمان کې د رسول الله مبارک ادنا خادمانو متیانو کې محساب کې د پیغمبر علیه السلام د مبارک لاسو د حوض کوثر وبمو نصیب کې پسوات کې چې کوم
دا د عدل نظام دی خدای دا کامیاب کړي او د دې نظام رڼاګانې په ټول پاکستان باندې خوري کړي مولانا عبدالعزیز صاحب هم رها شوی دی پروردګاره د هغه رهاییم د اسلام د سربلندۍ ذریعه وګرځې او د حبسي طالباتو چې د شهادت جامونه نوش کړي دي خدای د شهادت اعلی ارفع مقاماتو باندې فایده کړي د هغې په اسماندګانو ته صبرونه اجرونه عوضونه نصیبه کړي او د هغې د مقدس وینو په برکت د ملک اسلامي نظام راولي خدای اسلام خو د رحمت او د برکتونو دین دی دا خو په مسلمانانو باندې د خدای د رحمت ته نازلېدو دین دی تمام مسلمانان اسلام ته منقاده کړي د مسلمانانو په زړونو کې د اسلام سره مینه پیدا کړي د قرآن مجید سره مینه پیدا کړي د رسول الله د احادیثو سره مینه پیدا کړي وصلی الله تعالی على اشرف رسله وخاتم انبیائه وعلى آله واصحابه اجمعین الطیبین الطاهرین برحمتک